welcome back to the AB English channel. In this video, I'm gonna teach you daily sentences. زبردست تاسو ته په دې ویډیو کې daily sentences واخیم کوم چې موږ په روزمره ژوند کې واقع کیږي. هغه sentences کوم چې موږ سره ډېری مهم دي د په انګلیش باندې خبرو کولو لپاره. راځئ چې شروع کړو او دا sentences زده کړو خو په اسانه سره په ډېر short time کې. Number 1. What is your name? What is your name? ستاسو څه نوم ده؟ My name is Ali. زما نوم علي ده. What is your name? ستاسو نوم ده. My name is Ali. زما نوم علي ده. Number 2. What is your father's name? ستاسو د والد صاحب څه نوم ده؟ What is your father's name? ستاسو د والد صاحب څه نوم ده؟ My father's name is Ahmad. زما د والد صاحب نوم احمد ده. Do you have any brother? Yes, I do. Do you have any brother? کوم ورور لري یا ورونه لري؟ Yes, I do. هو لرمه. How many brothers do you have? څو ورونه لري؟ I have 5 brothers, 2 brothers. 2 ورونه لرم یا 5 ورونه لرم چې څو ورونه لري هغه بیا ورته ووایي. What are their names? د هغوی نومونه څه دي؟ Their names are Ali, Ahmad, Akbar, etc. د هغو نومونه علي، احمد او وغیره داسې نور. Help me. Help me ما سره مدد وکړه. Help me ما سره مدد وکړه. Where are you going? Where are you going now? تاسو اوس چېرته روان یې؟ Where are you going now? تاسو اوس چېرته روان یې؟ I'm going to school. زه سکول ته روان یم. زه مکتب ته روان یم. What is your father occupation? ستا د والد صاحب کار څه ده؟ What is your father occupation? ستاسو د والد صاحب کار څه ده؟ My father occupation is driving. My father occupation is driving. زما د والد صاحب کار یعنی کار روزګار څه ده؟ ډرایوري کول، ګاډی چلول. What does your brother do? What does your brother do? ورور دې څه کار کوي؟ He is a shopkeeper. هغه یو دکاندار ده. Where does he work? هغه چېرته کار کوي؟ He work in اکوړه خټک. هغه په اکوړه خټک کې کار کوي. تاسو د اکوړه خټک په ځای نور ځایونه هم ورته ویلی شئ. کله چې یو کس وایي چې زه پوه نه شوم I don't understand. زه پوه نه شوم. I'm tired. زه ستړی یم. I'm tired. زه ستړی یم. I'm hungry. زه وږی یم. I'm hungry. زه وږی یم. I'm angry. I'm angry. زه غوسه یم. I'm angry. زه غوسه یم. I'm thirsty. I'm thirsty. زه تږی یم. Come here. دلته راشه. Come here. دلته راشه. چې کله ته یو کس چې دلته راشه نو انګلیش کې به څنګه ورته وایي؟ Come here. دلته راشه. Go there. هلته لاړ شه. کله چې یو کس ته بیا وایي چې هلته لاړ شه نو څنګه ورته Go there. هلته لاړ شه. What time is it? څه ټایم ده؟ چې یو کس نه د ټایم تپوس کوي څنګه به کوي What time is it? څه ټایم ده؟ بیا چې کله هغه درته وایي چې په کم 1 بجه ده It is 1:45. It is 1:45. په کم 1 بجه ده. Let's go to school. راځه چې سکول ته ځو. Let's go to مدرسه. راځه چې مدرسې ته ځو. Help me. ما سره مدد وکړه. Help me. ما سره مدد وکړه. Can I carry it with you? آیا زه تا سره دا وړلی شم؟ کله چې یو کس ته وایي چې هغه سره څه سامان وي ته ورته وایي چې آیا زه تا سره دا وړلی شم؟ څنګه ورته Can I carry it with you? آیا زه تا سره دا وړلی شم؟ چې بیا جواب ورکړي چې هو وړلی شي. Yes you can. هو تاسو کولی شئ یا هو تاسو یې وړلی شئ. کله چې تاسو یو ځای ته وردننه کېږئ یو مجلس ته یا یو کلاس ته وردننه کېږئ تاسو به اجازت اخلئ څنګه به وایئ May I come in. May I come in. آیا زه کولی شم چې دننه راشم؟ چې هغوی اوکې درکړو Yes you can. هو تاسو کولی شئ یا Yes you may. هو تاسو کولی شئ. یا کله تاسو اجازت نه اخلئ یا ټیچر نه اجازت اخلئ یا نور چا نه چې ورته چې آیا زه بهر تللی شم May I go outside یا May I go آیا زه تللی شم نو دغه موږ سره د daily use sentences وي امید لرم تاسو به پوه شوي. See you next time in next video. Goodbye. Tata.